سلامونه او نیکې هیلې زموږ ومنئ. یو ځل بیا امان الله احمدزی ستاسو په چوپړ کې د Bonjour compatriotes او یا سلام وطنوالو لسم درس سره. عزیزانو، نننی درس لسم درس موضوع ده Le négation et question. موږ تاسو په مخکې درسو کې دا ولوسته چې کومه سي جملې جوړوو. البته جملې جوړولو نه مطلب دا و چې کومه سي مثبت خبرې هم کوئ. په دې معنی چې کله موږ تاسو خبرې کوو په درې طریقو سره غږیږو. لومړی طریقه دا ده چې تاسو مثبت خبرې کوئ. دوهم طریقه دا ده چې تاسو منفي خبرې کوئ. او دریم طریقه دا ده چې تاسو د یو څیز تپوس کوئ یا پوښتنې کوئ. نو موږ تاسو کوم درسونه چې مخکې ولوست، البته نهم لسم درسونه دا ټول مثبت جملې وي. مثبت جملو نه مطلب دا ده چې موږ تاسو افارمیټیو یعنی بیانیه، او یا دا مطلب چې موږ تاسو نورمال خبرې کوو. اوس موږ تاسو چې کوم درس وایو نګیسیون نه مطلب دا ده چې منفي خبرې کوئ. نو منفي خبرو نه مطلب څه شی ده؟ منفي خبرو نه مطلب دا ده چې کله هم تاسو یو شی وایي چې زه نه کوم، نو دې نه مطلب منفي شوه. سمه ده؟ د مثال په توګه ته وایي چې زه ډوډۍ نه خورم. دغه نه خورم نه مطلب څه شی شو؟ منفي شوه که نه؟ مطلب دا ده چې ته هغه کار نور نه کوې. یا دا چې ته وایي چې زه نور درس نه وایم، نو دغه تا دلته څه دي ویلې؟ تا داسې ویلې چې زه دلته نور درس نه وایم، مطلب دا ده چې تا منفي خبرې وکړه. صحیح ده؟ نو دته په فرانسوي کې یا په انګلیسي کې، په انګلیش کې ورته نګیشن وایي او په فرانسوي کې نګاسیون. او بل موضوع چې دلته ما تاسو ته راخیستی هغه کیسیون ده. کیسیون په انګلیش کې ورته کوېسچن او په فرانسوي کې ورته کیسیون. نو دوستانو، نننۍ موضوع په دې باندې ده او راځئ چې ځو او نور معلومات د ده په باره کې لولو. ښه، په لومړی سلاید کې ما تاسو ته راغیستی چې Le négation contient toujours deux éléments. کله هم چې تاسو یو منفي خبرې کوئ، هغه دوه بخشه لري یا دوه کلمې لري. صحیح ده؟ نو دا تاسو همیشه په خپل ذهن کې وسپارئ. کله چې تاسو هم منفي جملې جوړوئ، هغه به دوه کلمې لري چې دلته لاندې تاسو ته ښودل شوی ده. صحیح ده؟ کومه چې تاسو ګورئ دلته فارم افارمیټیو، فارم نګټیو، انګلیش. دوستانو، تاسو ښه متوجه شئ. افارمیټیو لکه مخکې چې ما تاسو ته ویل چې مثبتې جملې دي. مطلب دا ده چې تاسو وایئ چې زه دا کار کوم. دته مثبتې جملې یا بیانیه وایي. سمه ده؟ کله چې تاسو منفي خبرې کوئ، هغې ته نګټیو یا منفي جملې وایي. او دا خو انګلیش باړه ده او په پښتو به یې زه تاسو ته همداسې په خوله به ووایم، ځکه مې چې لیکلی نه ده. ځینې شیان چې ما ته ساده ښکاري، زه تاسو ته یې ترجمه نه لیکم. نو دې ځای کې زه تاسو نه د یو څیز غوښتنه کوم، هغه دا ده چې څومره تاسو مخکې ځئ، هغومره د خپل ژبې استعمال کموئ. د مثال په توګه پښتو استعمال کمول به تاسو ته ښیي. صحیح ده؟ د مثال په توګه که چیرې زه وایم چې زه دانس او زه تاسو ته هلته ولیکم چې زه ډانس کوم، نو دا ضرور نه ده که نه؟ دا به تاسو دومره پوهیږئ. نو د دغه دپاره د دغه لیکلو نه زه البته مخنیوی کوم. هم زما وخت لږ بچت کیږي او هم تاسو ته دا ښه ده، ځکه تاسو عادت کوئ پې. صحیح ده؟ ښه ملګرو، اوس لکه څنګه چې موږ تاسو په عنوان کې ولوسته چې همیشه نګټیو یا منفي جملې چې دي هغه دوه دانې جزء لري یا دوه کلمې. نو دلته وګورئ نه په، نه په، نه. ما تاسو ته ګورئ دا ټول هر څه چې منفي ده په سره رنګ لیکلی ده. نو نه بیا دلته ټکی ټکی ټکی، مطلب دا ده چې د دې ترمنځ راځي. او په بیا باقی مانده جمله. صحیح ده؟ نو په انګلیش کې ژباړه څه ده؟ ناټ.
که چیرې تاسو مثبت خبرې کوئ نو کومه څه وایي je danse زه ډانس کوم کله چې تاسو وایئ چې زه ډانس نه کوم je ne danse pas څه مطلب I do not dance یا I don't dance همداسې je parle l'anglais ګوره تاسو وایئ چې زه انګلیسي خبرې کوم دلته څه وایي je ne parle pas anglais وبخښئ دلته باید لونګلې لیکل کېدو خو البته بخښنه غواړم ځینې ځایو کې که موږ نه هم غلطي کېږي تاسو بخښنه وکړئ صحیح ده نو je ne parle pas l'anglais تاسو وګورئ دلته کله چې ما منفي لیکلی ده نو اول نه راغلی ده بیا پغل راغلی ده بیا په راغلی ده نو دې ته ښه متوجه اوسئ صحیح ده دلته ژباړه ده په انګلیسي کې I don't speak English زه انګلیسي خبرې نه کوم صحیح ده Elle va à l'école هغه هلک یا هغه سړی مکتب ته ځي یا ښوونځی ته ځي سمه ده کله چې تاسو دا جمله منفي کوئ Elle ne va pas à l'école Elle ne va pas à l'école Elle ne va pas à la boulangerie Elle ne va pas à la pharmacie صحیح ده دلته د دې جملې ژباړه ده په انګلیسي کې He does not go to school هغه مکتب ته یا ښوونځی ته نه ځي صحیح ده نو تاسو څومره فعلونه چې ولوسته تاسو دلته استفاده کولی شئ صحیح ده د مثال په توګه اوس به زه تاسو ته اما کوم درسونه چې پخوا ما ښودلی وو د هغو نه تاسو کولی شئ استفاده وکړئ صحیح ده د مثال په توګه ته وایئ چې Je ne travaille pas صحیح ده زه کار نه کوم Je n'étudie pas زه درس نه وایم Je ne regarde pas زه نه ګورم صحیح ده Je ne conduis pas زه دریوري نه کوم Je n'écris pas زه نه لیکم او داسې نور صحیح ده نو د دې لپاره چې تاسو ښه پریکټس وکړئ مهرباني وکړئ بیا هم هماغه کانجیګیزم درسو ته لاړ شئ هلته هغه فعلونه خدای دې وکړي چې تاسو زیات یې زده کړي او که زده کړي هم نه بیا مهرباني وکړئ کم از کم باید یو د 50 نه تر 100 لغاتو پورې باید تاسو زده کړئ که چیرې غواړئ چې ښه صحیح روان خبرې وکړئ د خلکو سره نو تاسو کولی شئ چې اوس هغه کوم لینکونه چې ما مخکې درسو کې تاسو ته درکړی وو هغې ته لاړ شئ او هلته هماغه ټول کوم فعلونه چې ده د هغو سره د خپل منفي جملې پریکټس کوئ د هغه نه وروسته دوستانو دلته بیا هم یو اکسپشن ده یا استثنایی حالت ده کله چې وایي اون وایل او اچ میوت کله چې یوه واول او یا یو اچ چې سایلنټ یا مثال په توګه غږ ونه لري نو کومه سي ورسره لیکئ د نه په ځای ان لیکئ او داسې یوه کامه د پاسه ورته لیکئ صحیح ده ګوره تاسو ته مثالونه هم درته درکړی ده j'espère څه مطلب په انګلیسي کې ورته وایي I hope زه آرزو لرم زه هیله لرم صحیح ده کله چې تاسو هغه منفي کوئ je n'espère pas ګوره د دې لپاره چې دلته یو ای د نه سره ده او بل د اسپیغ سره ده نو هغه یو ای د منځه لاړ تاسو ته ما مخکینی درس کې دا ښودلی وو چې کله هم دوه واول راسي یو واول د منځه ځي نو دلته هماغه موضوع ده je n'espère pas زه آرزو نه لرم I hope not صحیح ده زه هیله نه لرم داسې دلته په دوهمه مثال کې تاسو ته ښودل شوی ده j'habite à Paris j'habite à Lille j'habite à Toulouse سمه ده
زه هلته ژوند کوم. افارمیټیو مثبت جمله ده. اوس ته وایي چې زه د مثال په توګه په پاریس کې ژوند نه کوم. Je n'habite pas à Paris. Je n'habite pas à Lille. Je n'habite pas à Marseille. او داسې نور. صحیح ده؟ نو دلته ژباړه یې ده چې کله مثبت وي I live زه ژوند کوم، او کله چې تاسو ژوند نه کوئ I do not live. نو دوستانو خدای دې وکړي چې په دغه موضوع باندې ستاسو فکر پوره خلاص شوی اوسیږي. که چیرې بیا هم تاسو دکې څه تپوس لرئ مهرباني وکړئ په کومنټ کې موږ سره شیر کړئ، موږ به زر تر زره ستاسو جواب درته لیکو. د هغه نه وروسته دوستانو بل سلایډ کې ما تاسو ته کوم معلومات چې راغیستی ده لږ څه پرمختللی ده. بیا هم هماغه مخکینی خبره ده، کله چې وایي تاسو منفي جملې جوړوئ همیشه هغه دوه جزه لري یا دوه کلمې لري. نه ژمې، نه ژمې. اوس د نه ژمې نه مطلب څه شی ده؟ never 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 هیڅکله هیڅکله نه، داسې صحیح ده. اوس دلته یې لیکلی ده چې je ne pleure jamais. Je ne pleure jamais. He never cries. He never cries. زه هیڅکله وبخئ دا je نه ده elle ده. ښه elle ne pleure jamais. هغه هیڅکله نه ژاړي. صحیح ده؟ هغه هیڅکله نه ژاړي. مطلب دا ده چې هغه په هر صورت کې په هر حالت کې هر څه چې پې راځي هغه ژړا نه کوي. صحیح ده؟ نو بیا هم هماغه د مخکې په شان نه ده، بیا زموږ تاسو فعل ده او بیا ژمې ده. صحیح ده؟ دا شانتې. د هغه نه وروسته کومه جمله چې ما تاسو سره کومه فریزونه چې راغیستې ده هغه نه ده او غیان ده. نه غیان چې معنا یې څه شی ده؟ nothing. سمه ده؟ Elle ne va rien acheter aujourd'hui. Elle ne va rien acheter aujourd'hui. She's not going to buy anything today. څه مطلب؟ هغه هیڅ سم نه اخلي نن. صحیح ده؟ هغه هیڅ هم نه اخلي نن. مطلب دا ده چې هغه که چیرې سوپر مارکیټ ته ځي یا مخشۍ ته ځي یا هر شي ته ځي هغه هیڅ نه اخلي. نو دا جمله داسې معنا ورکوي. صحیح ده؟ او یا دوهمه جمله ده Elle ne peut rien voir. Elle ne peut rien voir. He can't see anything. He can't see anything. مطلب دا ده چې هغه هلک چې ده هغه کتی نشي. هغه هیڅ څه هم کتی نشي یا د دې توانایي نه لري چې کوم شی وویني. مطلب دا ده چې یا به د هغه سترګې ړندې او یا به کوم مشکل پیدا کړی. صحیح ده؟ د هغه نه وروسته کوم بل مهمه کلمه چې ده دا ده دوستانو چې personne n'est. personne n'est. no one. هیڅوک. صحیح ده؟ اوس جملې ته متوجه شئ. personne ne sait pourquoi. personne ne sait pourquoi. no one know why. وایي هیڅ یو یا هیڅ داسې هیڅ یو کس نه پوهیږي ولې. هیڅ یو کس نه پوهیږي ولې. نو دوستانو اول زه به تاسو په دې پوه کړم که چیرې یو څوک تاسو نه تپوس کوي چې په دې اطاق کې څوک ده. صحیح ده؟ ته ورته وایې چې هیڅ څوک هم نشته. نو کومه سې ورته وایې؟ ساده که ووایې چې personne ستا جمله صحیح ده. صحیح ده؟ personne. کله چې تاسو وایې personne مطلب دا ده چې no one. هیڅ څوک نشته. سمه ده؟ که مثال د خبرې وایې چې بخښنه غواړم نو کله ناکله سړي نه د فکر نه مثالونه وځي، خو ښایي زه به تاسو ته بیا هم مثال درکړم. مثال د خبرې وایي چې qui écrit ces lettres. qui écrit ces lettres. څوک دا خط یې ولیکه. نو ته که چیرې وایې چې هیڅوک هم نه یا هیڅوک نه څه وایې؟ personne. personne. صحیح ده؟ یا مثال په توګه ته وایې چې
څوک په دې اتاق کې ده یا څوک په دې صنف کې ده. Qui est dans la salle de classe. Qui est dans la salle de classe. په صنف کې څوک دی. ته ورته وایي چې person. دا person چې ویلي مطلب دا ده چې no one هیڅوک هم نشته. او یا داسې ویلی شي چې il y a personne. il y a personne. دلته هیڅوک نشته. نو خدای دې وکړي چې تاسو په دغه موضوع باندې پوره پوه شوي اوسیږئ. که چیرې بیا هم پوه نه یاستئ دوستانو د پخوا په شان تاسو کولی شئ چې خپل سوال موږ سره شریکه کړئ. ښه ملګرو، تاسو ته خو د منفي جملو په باره کې کوم معلومات چې موږ جمع کړی وو هغه دې ځای کې پای ته ورسېدو. اوس موږ تاسو د سوالونو په باره کې درس وایو. اوس زه به تاسو ته دا وایم چې موږ او تاسې څو طریقو سره سوال کوی شو. سمه ده؟ نو لومړی طریقه دا ده چې اسکا صحیح ده؟ اسکا کله چې ته وایې اسکا ته پوښتنه یې کوې د چا نه. آیا صحیح ده؟ آیا. نو که چیرې تاسو مکتب کې متوجه شوي یاستئ کله چې هم تاسو تپوس کوئ د جملې په سر کې څه راځي؟ آیا. صحیح ده؟ اوس بل مهم موضوع ته متوجه شئ. که چیرې تاسو غواړئ چې لکه د انګلیش په شانتې سوال وکئ نو بیا څه کوئ؟ ات وو. سمه ده؟ نو ات وو هغه حالت کې استفاده کیږي چې کله تاسو رسمي خبرې کوئ. ات وو. او که چیرې تاسو د خپل ملګرو، انډیوالانو، دوستانو سره خبرې کوئ ایچو یا ایتو. سمه ده؟ او خپل باقی مانده جمله دلته په دې نقطه ځای کې لیکئ. سمه ده؟ ښه. اوس به تاسو دې ته متوجه شئ چې غیر د اسکا نه بغیر که چیرې تاسو لیکئ وو ایمیل بون که چیرې زه د اسکا نه بغیر ځان ته ووایم چې وو ایمیل بون آیا تاسو د خواږه خوښوئ؟ خواږه البته بون موږ تاسو په وطن کې که چیرې تاسو پام کړی هغه پخوانی یا هغه کوم شیرینیګک چې موږ تاسو ورته وایو که نه لږ زرکی کلکي هغې ته بون وایي. یا د مثال په توګه تاسو خواږه شیانو ته بون ویلی شئ. صحیح ده؟ چاکلیټ غونته شیانو ته. نو که چیرې زه اسک استفاده نه کوم او ځان ته وایم وو ایمیل بون آیا تاسو خواږه خوښوئ؟ دا هم یو سوال ده. سمه ده؟ او که چیرې تاسو غواړئ چې اسکا ورسره استفاده وکئ بیخي صحیح ده. اسکا وو ایمیل بون آیا تاسو خواږه خوښوئ چې انګلیسي ژباړه یې شوې ده do you like sweet داسې. اسکا وو ایمې الی کول آیا تاسو خوښوئ چې مکتب ته لاړ شئ یا ښوونځي ته لاړ شئ؟ صحیح ده؟ اسکا وو ایمې کوازینې آیا تاسو خوښوئ چې پخلی وکئ یا آیا تاسو پخلی خوښوئ؟ اسکا وو زاوی پوغ دی شیا ښه دوستانو البته دلته مانه څه غلطي شوې ده. خیر ده، د تاسو نه بخښنه غواړم چې د دې ژباړه دلته غلط شوې ده. د ژباړه لږ ښکته راغلی ده چې are you afraid of dog. صحیح ده؟ آیا تاسو له سپو څخه ویره لرئ؟ صحیح ده؟ آیا تاسو د سپی څخه ویره لرئ؟ نو د دې جملې ژباړه البته پښتو یې دلته ده، دلته یو غلطي شوې ده. زه تاسو نه ډیره زیاته بخښنه غواړم په دې ځای کې. ښه ملګرو، البته غلطي په دې ځای کې شوې ده چې دلته دا جمله دلته کته راغلې ده او دلته څه مشکل جوړ شوی ده. بیا هم جمله صحیح ده خو دلته دې ځای کې مشکل ده. صحیح ده؟ نو تاسو نه په دې ځای کې زه بخښنه غواړم. البته په پی ډي اف کې به تاسو ته صحیح کوم نوټ چې تاسو ته میلاویږي، خو دلته چې کوم غلطي شوی ده د دې نه تاسو ته بخښنه غواړم. صحیح ده؟ ښه
Est-ce que vous aimez courir? آیا تاسو منډه وهل خوښوئ؟ Do you like running؟ داسې. Est-ce que vous avez peur des chiens؟ آیا تاسو د سپي څخه ویره لرئ؟ Est-ce que vous faisiez des cauchemars؟ آیا تاسو کوشمر دوستانو هغه کوم بد خوبونه چې څوک ویني هغې ته وایي. آیا تاسو وایي د بد خوبونه ګورئ؟ Est-ce que vous dessinez beaucoup؟ آیا تاسو زیات رسامي کوئ؟ سمه ده. Est-ce que vous mangez des légumes؟ آیا تاسو ترکاري خورئ؟ Est-ce que vous avez beaucoup d'amis؟ آیا تاسو زیات ملګري لرئ؟ Est-ce que vous avez peur de vos parents؟ آیا تاسو خپل د مور پلار څخه ویره لرئ؟ Est-ce que vous regardez la télé؟ آیا تاسو تلویزیون ګورئ؟ Est-ce que vous pleurez facilement؟ آیا تاسو په اسانۍ سره ژړا کوئ؟ Est-ce que vous lisez beaucoup؟ آیا تاسو زیات لوستل کوئ؟ Est-ce que vous avez un meilleur او یا un meilleur ami؟ آیا تاسو کوم ښه ملګری او یا کوم ښه ملګری لکه مثال د خبرې یا ښه نارینه او یا ښه ښځینه ملګری لرئ؟ Est-ce que vous aimez la glace؟ آیا تاسو آیس کریم خوښوئ؟ Est-ce que vous avez un surnom؟ آیا تاسو nickname او یا مستعمر نوم لرئ؟ صحیح ده. Est-ce que vous avez peur de noir؟ آیا تاسو د تیاره نه ویره لرئ؟ Est-ce que vous allez dans le museum؟ آیا تاسو موزیم ته ځئ؟ البته وبخئ لیموزي. صحیح ده. موزیم نه ده، موزي. Est-ce que vous allez à l'école à pied؟ آیا تاسو مکتب ته یا ښوونځي ته په خپو ځئ؟ Est-ce que vous avez un ami imaginaire؟ آیا تاسو کوم خیالي ملګری لرئ؟ Est-ce que vous aimez dessiner؟ آیا تاسو خوښوئ چې رسامي وکئ؟ اوس ملګرو د ایت وو سره او ایت یو سره سوال جوړ شوی ده. Es-tu là ma chérie؟ Es-tu là ma chérie؟ Are you dear honey؟ Are you dear honey؟ آیا ته هلته یې زما خواږه؟ داسې. صحیح ده. Êtes-vous un homme ou une femme؟ آیا تاسو یوه نارینه یاست او یا یوه ښځینه؟ Are you a male or a female؟ دا شان دی. صحیح ده. نو دا د جملو البته وبخئ دا د سوالونو جوړولو طریقه وو. تاسو کولی شئ چې داسې نور هم سوالونه جوړ کړئ. بیا به د خلاصه په توګه زه تاسو ته وایم که چیرې هم تاسو غواړئ چې اس کنه بغیر ځان ته دا کوم شی چې ما تاسو ته دې ځای کې لیکلی او دا زما موس پې داسې کش کوم، تاسو که چیرې ځان ته دا هم استفاده وکړئ دا خپله سوال ده، او که چیرې اس که ورسره استفاده کوئ بیخي صحیح ده. همداشانتې د ایت وو سره او ایت یو سره هم سوال کوی شئ. نو دا د سوالونو مختلفې طریقې وي. دوستانو دلته البته موږ نه ځای کم شوی ده. البته دا سلاید په خپله د دې ځای نه چې do you like going to school دا د دې ځای نه لاندې راغلی ده. نو د دې دپاره دغه جملې دلته ګډوډ شوی ده، خو نوټ کې تاسو ته به صحیح منظمې. نو د دې دپاره موږ ته بخښنه وکئ. بیا هم که چیرې کوم ځای کې تاسو کوم سوال، انتقاد، پیشنهاد لرئ، زه د پخوا په شان ستاسو په خدمت او په چوپړ کې موجود یم. او د همیش په طور په کنکلوژن کې به تاسو ته دا ویل شوی ده چې دا درس به تاسو ته د PDF په فارمت کې د دې لینک به د دې ویډیو په ډسکرپشن کې پرته وي. تاسو کولی شئ چې خپل درس ډاونلوډ کړئ او پریکټس پې وکړئ. نو په دې ځای کې زموږ درس پای ته رسیږي. دوستانو بیا هم د پخوا په شان کوم ملګري چې نوي دي مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ تر څو نوی درسونه نه پاتې نشئ، او زموږ کوم پخواني ملګري چې دي خپل وطنوالو ملګرو سره شریک کړئ دا درسونه تر څو ټول مستفید شي. نو زموږ درس دلته پای ته ورسېده. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خدای پامان.